السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ذوالفقار کیف یو ځل بیا تاسو سره دا د زنانو مدرسه ده او دې دپاره موږ مخکې یو ځل اواز موجد کړی و. بیا یو سولر پینل او دغه شان څه نور ټک پک دې دپاره راغلي و، څه ناڅه کار شوی و، خو موږ دا ویډیو کوو او صرف مخصوص کسانو دپاره یې کوو چې مخصوص کسانو ته یې لیږو. دا مدرسه ده او د زنانو مدرسه ده، د دې محتمم نشته، د دې چندې والا څوک نشته، د دې سپانسر څوک نشته. دا مدرسه ده بس فی سبیل الله چلیږي، تنخواه نشته، فیس نشته، ماشومان سبق وایي، یو بابا دی مشر او باقی نارینه څوک نشته. دکه بابا صرف او زنانه کور کې سبق مدرسه ده دا چلیږي. د دې مدرسې ډېر کارونه الله پاک وکړل، خو اوس دلته کې دا فرش کیږي او دې دپاره د فنډ لږ کمی دی. دی باندې به د پاسه چې کوم فرش کول دی هغه او څه ټک پک کار شوی دی، نو د هغې دغه پاتې دي، پیسې پاتې دي. او دې مدرسې ما ته سوال جواب وکړو، نو که د چا ملګري څه وس توفیق کیږي او 50-60 زره روپۍ راغلي دي، ټولې په دې باندې خرچه راغلې ده او د دې پیسې پاتې دي. کم رور بایي دا چې کم موږ خاص مخصوص کسانو له لیږو، که هغې کې د چا وس توفیق وي، دلته کې 200-250 ماشومان سبق وایي او دی چې دی نو دا مدرسه چلی. د دې مدرسې نور څه د چندې څه انتظام نشته یا بل څه داسې څه طریقه نشته. دغه ویډیو دا خاص کسانو له لیږو، که د چا د وسه څه هم کېږي 50-60 زره سوره پورې 26-27 هزار روپو خرچه راغلی ده. او هغه که څوک پکې عیسی اچول غواړي نو رابطه کولی شي. د لوی الله په امان.